السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې وه چې د مچتنیم څخه عمره راوړل، د ویلو شاسې مې اورېدلي وو چې د مچتنیم څخه عمره راوړل رسول الله صلی الله علیه وسلم صرف د عایشې صدیقې رضی الله عنها ته ویلي وو چې ولاړ شه له دې ځایه عمره راوړه، ځکه هغه مریضه وه. نو له دې ځایه څخه عمره راوړل دا یو فالتو کار دی، بدعت دی. علیاذ بالله علیاذ بالله. دغه خلکو تزاریان څنګه د مسلمانانو پر ځان باندې ږدي چې صحابه کرام او سلف صالحین او تابعین او تابع تابعین د دغو ځایو څخه عمرې راوړلې. محترمه بیبي عایشې صدیقه رضی الله عنها یوازې عمره نه ده کړې له تنعیمه، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اهل د مکې ته مسجد تنعیم هغه میقات وټاکئ چې تاسې له دغه ځای څخه عمره راوړئ، او دغه رنګه اهل د مکه به د تنعیم څخه عمره راوړی چې د جوراني څخه راوړلی او نور بعضې موازی دي، او دا چې جوراني څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عمره راوړې ده، د تنعیم څخه نه ده راوړې. په تنعیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر صحابه ته کړی دی چې تاسې له دې ځایه څخه عمره راوړئ. نو ځکه فقهای کرام وایي تر جورانیې د تنعیم عمره افضله ده. په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قول دی یو فعل دی، وایي قول یې تر فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد او افضله دی، ځکه اوس لکه اذان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان نه دی کړی، امر په اذان سره کړی دی. نو دغه رنګه د جورانیې عمره که رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي د تنعیم د دې امر کړی. نو بحر العمیق دې ته مفصل بحث ورکړی ده، پر دې باندې مفصل غږېدلی دی چې د صحابه کرامو څخه راځه تابعین و تبع تابعین الی یوم تر نن ورځې پورې، وذلک اجماع فی کل عصر، په هره زمانه کې اجماع د امت پر دې راغلی ده چې د تنعیم څخه هغه عمره کول. او دغه رنګه امام ابي داود په مراسلو کې صفحه 130 کې ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل مکې ته تنعیم او معلوم کړي چې دغه ځای څخه هغه تاسې احرام تړئ. بحر العمیق صفحه 2019 الباب الرابع عشر فی العمره. نو محترمه د تنعیم عمره ډېر ثواب لري، دغه نن هم الله دې قبول کړي، احرام مو اخیستی دی تړلی دی چې ولاړ شو د تنعیم عمره راوړو، ځکه نصف شعبان دی. نو تاسو هم که څوک په مکه مکرمه کې باید عمرې راوړئ، او که څوک په نورو ځایو کې باید دغه روژه مو نیولي، او که مو روژه نه وي نیولې باید ماښام عبادت وکړي. ځانونه په غفلت کې مه پیدا کوئ. هغه چا لره دې ډېر افسوس وي چې دی زموږ سره په ګروپانو کې او رنګ یې نه یې اخیستی، هغه چا لره دې ډېر افسوس وي چې دی زموږ خبرې اوري او په هغه باندې بیا عمل نه وکړي. خوشحالي دې هغه چا لره وي چې د ګروپانو څخه مستفید شوي یي. ګوره موږ ستاسو خدمت کې یو، که په سفر کې یو، که په کور کې یو، مطلب مو هم دا دی چې تاسو یو څه لاسته راوړئ، تاسو یو څه پیدا کړئ، د آخرت بزنس در برابروو، د آخرت سرمایه در برابروو، د آخرت کار در برابروو. د دنیا کار په تېرېږي، خو د سعودي بادشاه ملک عبدالله هم لاړې مړ شو، نه بې خبر ته یې بنګله ورسره شو کړي، نه بې خبر ته یې موټر ورسره شو کړی. نو چې دنیا فانې ده، فنا نه لري ځیځونې، نو راځئ چې پر یو څه ولاړ شو، یو سره سره یوسو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.